په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو د هر څه د مخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. دوستانو که خاوند له خپلې ښځې سره لواطت کاوه سزا یې څه شی ده؟ ځواب: هغه خاوند چې خپله ښځه مجبوره کوي چې د هغې سره د شا لخوا خپل جنسي شهوت په موقت کې ترسره کړي دا سخت ګناهګاره دی، دا ګناه کبیره ده، دا فاسق دی، دا لواطت دی، دا لعنت دی. په دې کې لومړی دا خبره ده چې ښځه دې خپله کورنۍ او یا د خاوند خپلوان پرې خبر کړي تر څو خاوند یې د دې لعنتي کار څخه لاس په سر شي. که یې دې لعنتي کار ته دوام ورکاوه نو ښځه دې خاوند ته ووایي چې دا بد فعل مه کوه، نو طلاق راکړه. که هغه نه طلاقوله نو ښځه دې خلع وکړي. هغه څوک چې له خپلې بیبي سره لواطت کوي د هغې سزا دا ده چې په دار وځړول شي او په ډبرو وویشتل شي او مړ کړلی شي، د تل لپاره بندي کړی شي، یا دې دیوال پرې ونړول شي او یا دې هم وسوځول شي. او که چیرې دا یې عادت وي تل د خپلې بیبي سره دا ناوړه بد فعل کوي نو قتل دې کړی شي. فتاوی محمودیه ټوک 14 او پاڼه هم 118. فتاوی فریدیه ټوک 15 پاڼه 246. فتاوی دارالعلوم دیوبند ټوک 10 او پاڼه 229 دی. دوستانو که زموږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ تر څو نور دوستان هم له دې غوره او ګټور معلومات څخه برخمن شي.